د زابل د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست مسؤلین وایي چې په مرکز کلات کې لسګونه د ټولنې محروم قشر، یتیم، بې سرپرسته، بې وزله او معلولو کسانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې. د زابل د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس وایي چې د HHRD یا د کومک کوونکي لاس هوساینې او پراختیا خیریه موسسې په مالي ملاتړ سره د 6 میاشتو لپاره د موبایل جوړونې او خیاطۍ په برخه کې دا کورسونه پیل کړي چې په وینا د دغو زده کوونکو سره په میاشتانه ډول د خوراکي موادو او ترانسپورت لپاره هم نقدي مرسته کیږي. نوموړی زیاتوي چې د دې حرفوي زده کړو د کورسونو څخه فارغ څو زده کوونکو ته د هغوی د حرفې مطابق ټول د ضرورت وړ وسایل او تجهیزات هم ورکول کیږي. ټول تعداد 40 نفره دي او 14 نفر د خیاطۍ په برخه کې دي، 18 نفر هم د موبایل هارډویر په برخه کې دي. په دوی کې زموږ سره مختلفې کورنۍ دي، یعنې بعضې داسې معلولین دي چې هغه ملکي معلولین دي، په دوی کې مجاهدین معلولین دي، د یتیمانو په برخه کې د عسکرو د کورنیو یتیمان را سره دي، د عامو متوفاو کورنیو یتیمان را سره دي او دغه رقم د مجاهدینو د کورنیو یتیمان را سره دي. دغو شاګردانو ته په هره میاشت کې تقریبا 4,500 افغانۍ په شاوخوا کې غذایي مواد ورکول کیږي. 1400 افغانۍ د دې لپاره ترانسپورت په نظر کې نیول شوی ده. پر همدې مهال د دې مؤسسې ولایتي مسؤل وایي چې د ټولنې مظلوم قشر لپاره د زده کړو زمینه برابره کړې او غواړي چې ټولنې ته په کسب سمبال کسان وړاندې کړي تر څو دغه کسان د ټولنې د اوږو بار نه او خپله وتوانېږي چې د ځان او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړي. موږ HHRD د شهیدانو او معلولینو وزارت سره په مرکز او په ولایاتو کې د شهیدانو او معلولینو چارو د ریاست تر مشرۍ لاندې د هغوی تر سوپروایژن لاندې یا نظارت لاندې موږ کار کوو. کونډې، یتیم او د معلول او د معلول ورثه موږ تر پوښښ لاندې نیسو. د یادوم تاسو ته معلومه ده چې د ټولنې تر ټولو هغه معذور، د ټولنې تر ټولو متضرر قشر چې هغه معلولین دي موږ تر پوښښ لاندې نیسو. کونډې دي، یتیمان دي. د دې حرفوي زده کړو د کورسونو زده کوونکي وایي چې وړاندې د ګڼو ستونزو سره مخ وه چې د دې حرفوي زده کړو د کورسونو د پیل سره اوس کسب زده کوي او ترڅنګ یې ورسره نورې مرستې هم کیږي. مخته دغسې ګرځېدلو شی مې نسوای کولی، نه د په پښو مایل وو کار کسب نسو کولی بیلچه او دغه کار کولی شو. اوس تلیفونونه جوړ کړو بلا به د آینده دپاره د کور دپاره نفقه به برابروله. خو خوشحاله یم. بخوا شی دلته مشنکۍ المارۍ وه، په دغه باندې به اخته وم، هغه به مې د ورځې 10 کاټه خرڅ کړ، هغه به په کاټ کې به 2 افغانۍ ما ته بچت کېدلې. نو د کور یو ضرورت نه په پوره کېدی. نو دغه ته موږ دغه ډېر خوشحاله یو چې زندګي کې برابره کړو، شی مو زده شي. دلته مقصد موږ ته میاشتانه تنخواه یا د کور وسایل وي، دی شی هم راکوي چې مثلا په هغه موږ کور وچلوو. نو دا ډېر غټ خدمت دی او موږ هم ډېر خوشحاله یو. کور یې وطن مننه چې موږ سره داسې همکاري کړې ده. د یادونې وړ ده چې د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست مسؤلین وایي په پلان کې لري چې د خپل ریاست له لوري هم ورته د حرفوي زده کړو کورسونه فعاله کړي.